السلام علیکم دوستانو. حضرت الله عزازي د پاکستان سوپر لیګ په سیالیو کې یو بل ریکارډ ثبت کړ. د شپږم پړاو پاکستان سوپر لیګ سیالۍ چې د کورونا وایرس له ځنډ وروسته یو ځل بیا د متحده عربي امارات په کوربتوب پیل سوي دي. د دغه لیګ په 22مه لوبه کې افغان پیلیست توپوهونکي حضرت الله عزازي یو بل ریکارډ ثبت کړ. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نوموړی تېره شپه د پېښور زلمي په ګټه د کراچي خلاف لومړۍ لوبه ترسره کړه. په 18 توپونو یې 50 سیزه او ټول ټال یې په 24 توپونو باندې 63 منډې وکړې. حضرت الله عزازي دویم لوبغاړی سو چې د پاکستان سوپر لیګ په سیالیو کې چټکه نیمه سلیزه په 18 توپونو جوړوي. خو لومړی خارجي یا بهرنی لوبغاړی دی چې چټکه نیمه سلیزه په 18 توپونو ترلاسه کوي. د کراچي کینګز لوبډلې لپاره نجیب الله زدران په 20 توپونو باندې 18 منډې ترلاسه کړلې. نور احمد لکنوال بیا په 3 اورونو کې 24 منډې ورکړلې، یوه وکټ یې واخیستله. بلخوا بیا د پاکستان سوپر لیګ کې د کوټې لوبډلې او د لاهور کلندرز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سول. راشد خان د خپلې لوبډلې په ګټه په 4 اورونو کې 23 منډې ورکړلې، یوه وکټ یې واخیستله. لاهور لوبه کوټې ته وبایلله. د انګلستان په کاونټي سیالیو کې د قیس احمد او نوین الحق اړوند لوبډلو سیالۍ ترسره کړې. د انګلستان په کاونټي سیالیو په دوام کې تېره ورځ 2 لوبې ترسره سوي دي. په هغه کې د قیس احمد اړوند کنیټ لوبډله د سمسرسیټ لوبډلې لخوا په 40 منډو توپیر له سترې ماتې سره مخ سوه. قیس احمد پکې 3 اورونه وکړل، 40 منډې یې ورکړلې، کمه وکټ یې وانخیستل. په توپخانه کې یې په 6 توپونو باندې 15 منډې جوړې کړې، په منډه کې آوټ سو. په بله لوبه کې بیا نوین الحق د خپلې لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې 4 اورونه ترسره کړل، 49 منډې یې ورکړلې، 2 لوبغاړي وسوځول. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.